په خوست کې ذکر شوي عملیات د خوست اطلاعات او کلتور ریاست او امنیه قوماندانۍ له لوري پیل شوي. اساسي موخه یې پر نقلیه وسایطو د بې ځایه شعارونو او نورو ګډوډیو له منځه وړل دي. نن ورځې وروسته دا ډول لیکنې، عکسونه او څیرې چې د دوی په موټرو باندې سریښ شوي دي هغه لرې کړي او پاک یې کړي. او په عین وخت کې دا داسې یو کار دی چې په ټول جهان کې دا شی معمول نه دی. د هیڅ هیواد په قوانینو کې دا اجازه نه لري چې په موټرو باندې شعرونه، لیکنې یا تصویرونه سریښ شي او نصب شي. بلخوا خوست ښاریان د یادګام هرکلی کوي، خو په ورته وخت کې غوښتنه کوي چې یاد عملیات دوامداره وساتل شي ترڅو خوست یو د بافرهنګه خلکو ډک ښار وپېژندل شي او د خلکو اذهان هم له ګډوډۍ وژغورل شي. نوم مې رحیم بچه دی او د 1200 فامیلۍ اوسېدونکی یم. ځینې داسې موټر دلته دی چې دومره شیان پرې کړي، ته به وایې چې که زیارت دی، د بیرغونه او داسې نور داسې شیان دي. اطلاعات فرهنګ د دې ډول عملیات څخه موږ ډېر زیات خوښ یو، ځکه چې په ځینو موټرو باندې داسې لیکنې وي چې د ټولنې سره یې سمون نه خوړو. باید موږ دا ډول ټولنه ولرو چې په هغه کې هېڅ ډول غیر اخلاقي وسایل نه وي. خو د خوست اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې د دوی عملیات به دوام ولري او د یادو ګډوډیو مخه به هرومرو نیسي. خو آیا خوست اطلاعات او کلتور ریاست او امنیه قوماندانۍ به په یادو عملیاتو بریالي شي که څنګه؟ دا به په راتلونکي کې معلومیږي.